درنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام مو راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتونبایوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې روزا اوتونبایوا د یوناما نوي سیاسي مرستیاله جوډیټ ګالیون سرپرست وزیر ته معرفي کړه. د خبرپاڼې پر بنسټ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي هیله څرګنده کړې چې د میرمن ګالیون له راتګ سره د افغانستان او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې شي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر په کابل کې د چین له سفیر جاو شنګ سره کتلي دي. د قانون او پټرولیم وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو د لا پراختیا، ګډو همکاریو، د پانګونې فرصتونو، د امو دریا نفتي حوزې او مس عینک پروژو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي په هیواد کې یووالی یوه بنسټیزه اړتیا ګڼي او پرې ټینګار کوي. نوموړی وایي افغانان باید له تېره دې برد درس واخلي، له قوم پالنې او ځینو نورو ستونزو ډډه وکړي. نوموړی همدارنګه زیاتوي چې په هیواد کې سوله او ټیکاو د افغانانو په یووالي کې نغښتی او اوس د دوی ټول مسؤلیت دی چې د هیواد د ابادۍ او پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي په خبره پاکستان او ایران باید د افغان کډوالو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او د کډوالو په تړاو پر خپل سیاست غور وکړي. ستانکزی زیاتوي افغان کډوال د ایران او پاکستان د اوږو بار نه دي، بلکې دغه هیوادونه د افغان کډوالو پر پانګونې آباد دي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 تنه نور ټپیان دي. د لغمان د امنیې قمندانۍ ویان وایي چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د کابل جلال آباد پر لویه لاره د مشالې تنګي سیمه کې د 2 کرولا ډوله موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې ده. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته لیږدول شوي دي. او د امریکا پولیسو اعلان کړی چې دغه هیواد د ولسمشریزو ټاکنو پر جمهوریت غوښتونکي نومان ډونالډ ټرمپ یې د درېیم احتمالي برید مخنیوی هم کړی دی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پولیسو تېره ورځ په کالیفورنیا کې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ته نږدې یو 49 کلن کس د جعلي اسنادو او د وسلې د جواز په درلودلو سره نیولی چې ښایي پر ټرمپ یې د برید اراده درلوده. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.